د اتمر د ویډیو په اړه نجیب الله آزاد په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي. د اتمر صاحب په ویډیویي پیغام کې دا ډیره مهمه نه ده چې څه یې وویل، مهمه دا ده چې په کوم انداز یې وویل. د دې ویډیویي رواني تحلیل مهم نه دی. دا ویډیو دوه جلا مخاطبینو ته دوه جلا پیغامونه لري. دواړه پیغامونه راتلونکو ټاکنو او د سولې د پروسې سره تړلي دي. د اتمر ویډیو په فارسي او هزاره محوره وه. د پیغام مخاطبین هزارهګان وو. اتمر هڅه کوله چې ووایي چې دا دی اوس چې دی د ملي امنیت د شورا مشاور هم نه دی، پر هزارهګانو بریدونه کیږي. دا هزارهګانو ته د هغه سپیناوي هڅه ده چې له مخې به یې دوی تل غني پلس اتمر د خپلو ټولو بدبختیو مسؤلین ګڼل. اوس چې اتمر په خپله پر هزارهګانو د برید قرباني دی، په پورتني فورمول کې یوازې یو کس پاتې کیږي چې هغه ولسمشر غني دی. یعنی د برید ټوله پړه یې مخامخ پر حکومت اچولې ده. البته دا پیغام د ټاکنیز کمپاین له اړخه د درک وړ دی. دوهم، د ویډیو د فلمي انداز یعنی په تور شخصي لباس کې د وسلوالو پیغام حکومت ته متوجه و. وسله د زور او ځواک سمبول دی. د القاعدې او داعش د مشرانو ویډیویي پیغامونه او د حکمتیار پخوانی ویډیویي پیغامونه به مو لیدلي وي. د وسلو یا وسلوالو سره مل ویډیویي پیغامونه دا معنا لري چې یا به زما خبره مني او یا به د وسلې په زور در باندې منم. دلته دوه احتماله مطرح دي. اول دا چې اتمر د ملي امنیت د شورا د پخوانی مشاور په صفت د دې ډول بریدونو د طرحې او څرنګوالي په اړه پوره معلومات لري. ممکن احتمالي عاملین ورته هم معلوم وي، خو دی او ټیمې د برید په اړه د حکومت پر غاړه اچوي. اتمر نه غواړي له کټلواله پر حکومت له کمزوري دریځه نیوکه وکړي. احتمالا غواړي ولسمشر غني ته ووایي چې هغه زه وم چې د ټلوالې د نیوکو پر مهال مې ستا دفاع کوله. د غني جمع اتمر هغه دفاعي میکانیزم نور نشته او اوس له ځانه د دفاع لپاره هیڅوک نه لري. دویم احتمال لږ ویرونکی دی. د قانوني په وینا یوازینی کس چې غني له واکه لرې کولی شي هغه اتمر دی. اتمر هم د اوسني حکومت لپاره خپل ځان یوازینی بدیل بولي. اتمر فکر کوي چې له غني پرته د راتلونکي افغانستان د زعامت مسؤلیت دته ور په غاړه دی. دا که د ټاکنو له لارې ترلاسه کیږي، که د موقت حکومت له لارې او که حتی د نظامي کودتا له لارې. مننه چې د ویډیو تر پایه مونږ سره وئ. مهرباني وکړئ د افغانستان ایکسپریس چینل سبسکرایب او د زنګ تڼۍ کېکاږئ ترڅو په راتلونکي کې زموږ ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ. د دې ویډیو په اړه تاسو کولی شئ خپل نظریات مونږ سره په کامنټ کې شریک کړئ.